پاملرنه ورته کړې ده چې را روان کال بیا موږ ټول وکړو. د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې په لومړي ځل د ممپلیو کرکیله چې نتیجه یې مثبته او کروندګر ورڅخه خوښ دی. شکر الله د همدې ولسوالۍ د لوی کلي په سیمه کې یو هغه ځمکدار دی چې په لومړي ځل یې په خپله کرنیزه ځمکه د ممپلیو کرکیله کړې. شکر الله د دې کرکیلې کار اسانه، لګښت کم، خو ګټه زیاته یادوي. دا تقریبا ما 6 جریبه حد اقل یا 9 جریبه فلی کړلې دي. د خواري نسبت و بینډي او نور حاصلاتو ته شي کې هغه د پخوا تاریخو ته شي کې د دې خواري لږ ده او ګټه د هغو 2 چند اندازه ده. تقریبا ما پروسه شکال نیم جریب د تجربه د پاره کړلې وي چې هغه نیم جریب ما ته یو خروار او 40 منه یعنی 140 منه پلی کړی دي. په هغه وخت شکالداري مروج وي، رواج وي، دلته ما یو من په 1100 کالداري خرڅ کړي دي په هغه وخت کې. پر همدې مهال بیا په ناوې ولسوالۍ کې نصر الله او ګل دوه هغه کروندګر دي چې په امتحاني ډول یې په خپله یو جریب ځمکه باندې ممپلۍ کرلي، خو د دوی په خبره چې له دې یو جریب ځمکې څخه 350 منه ممپلۍ ټولې کړي چې شاوخوا 90,000 افغانۍ عواید یې ترلاسه کړی. هغه اندازه عواید چې په نورو کرکیلو یې ترلاسه کول ناشوني دي. خواري ډېره وسع خواري ده او مصرف هم نه لري. بیخي علاید زیات هغه زموږ پلي سر چا لیدلی دي، نو هغه ډېر پاملرنه ورته کړې ده چې را روان کال بیا موږ ټول وکړو او تخم بیا یا د دغه ځای کو یا بیا د بل ځای کو. خو ډېر دا اوس پلاله نه کوي، را روان کال ډېر کېږي مسا خو یوه ستړیا زده چې دلې باید ترېشل پیدا سي لاس موږ ټولې په لاس وشکول. د ناوې ولسوالۍ یو شمېر نور اوسېدونکي جمعه خان همدرد او ګلاب بیا د دې ولسوالۍ ځمکې حاصلخیزه یادوي او په خبره چې دا ځمکې تر ډېره هر ډول کرکیلې ته جوړې دي. د ناوې مځکې یوازې پلی نه بلکې هر شی کوي، که هغه د ژمي کښت که د پسرلي کښت. نو پخوا به خلکو ویل چې ناوې ولسوالۍ پلی نه کوي، نو چا نه وی تجربه کړې. 100 کال موږ تجربه کړې، ښه نتیجه یې ورکړې. ناوه کې خلک پلی سره بلد نه دي، که بلد سي ناوه ډېر ښه پلی کوي، نو که بلد سي انشاءالله خلک به وکړي. کې د ناوې داسې مځکې دي چې په هلمند کې اعلی درجه مځکې د ناوې دي، نو پلی هره کښت چې به وکړي هغه کولی سي. بلخوا بیا د هلمند کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د پلان او همغږۍ مدیر شفیق الله مبین د ممپلیو کرکیله ګټوره یادوي او 100 کال په دې ولایت کې د ممپلیو په حاصلاتو کې د نورو کلونو په پرتله د زیاتوالي خبر ورکوي. الحمدلله په 1403 کال کې د دغه ځمکې کرکیلې ته بزګرو مخه کړې ده تر څو پورې چې دغه څخه نور حاصلات واخلي او خپل د ژوند سطح رالوړه کړي. نو د دوی حاصلات چې دي د تیر کال په نسبت باندې ځمکه هم ډېره کرلې ده، حاصلات یې هم طبعا ډېر دي، 15,102.5 مټریک ټنه حاصلات به دوی انشاءالله دغه څخه واخلي. ویلی سو چې هلمند کې تر ډیره د کوکنارو کرکیله کېده، خو پر افغانستان د اسلامي امارات تر بیا واکمنېدو راوروسته په هیواد کې د کوکنارو پر کرکیلي او کاروبار بندیز لګېدلی چې اوس کروندګرو نورو کرکیلو ته مخه کړې ده. نعمت الله همت، د افغانستان ملي راډیو، هلمند.